بسم الله الرحمن الرحیم. په ورډ پروګرام کې څنګه کولی شو چې یو کمانډ یا اپشن ته چې شارټکټ ونه لري خپل د خوښې وړ شارټکټ ورته جوړ کړو. لکه فرضاً هم کې چې دی مثال بولډ شارټکټ لري، کنټرول بی دی، یا پیسټ کنټرول بی دی، یا کنټرول سی کاپي شارټکټ دی، یا ځینې اپشن چې دی هغه شارټکټ نه لري. هغې دپاره به څنګه شارټکټ جوړو، نو د شارټکټ جوړولو طریقه به زه درته وښیم. اوس راځو مثال دی ویو کې چې دی رولر دی، دې ته زه شارټکټ جوړوم. یا فرضاً ټیبل اخلو، ټیبل کې چې دی دلته لیاوټ کې مرج اپشن دی، دا مرج سیل دی، دې ته به څنګه شارټکټ جوړو. نو دې دپاره به زه تاسو ته اوس طریقه وښیم چې څنګه جوړیږي. را به شو فایل ته، options, customize ribbons او دې کې به راشئ کیبورډ شارټکټس کسټمایز، دې باندې به کلیک وکړئ. دې کې اوس راځو کټګوري ده، دا کم مینو یا ټیپس چې دي دا تاسو ته ښودلي دي. لومړی خو راځو دلته لاندې پیدا کوو مونږه ټیبل، ویو ټیب هم پیدا کړه. په دې کې اوس راشو لاندې ویو رولر دی، ګورئ دا شارټکټ کی نه لري. کوم یو چې شارټکټ کی لري هغه دلته موجود وي. اوس ګورئ که دلته راشو، اوس دا ویو آوټلاین چې دی شارټکټ کی لري، کرنټ کیز آل کنټرول پلس او دی، دا شارټکټ کی به تاسې داسې نه ورکوي. اوس راځو رولر ته، رولر ته زه مثال اوس شارټکټ کی ورکوم الټ آر. ګورئ الټ آر چې دی دلته چې دی currently assigned to unassigned دا کوم اپشن ته نه دی ورکول شوی. که چېرته مثال زه کنټرول شفټ آر وهم دا اوس ورکول شوی دی. ټولز ورډ کاونټ ریکاونټ دا چې د دې اپشن ته ورکول شوی دا موجود دی. نو موږ به داسې شارټکټ کی ورکوو چې هغه موجود نه وي، بل اپشن ته نه وي ورکول شوی. نو زه ورته ورکوم الټ آر، دا به اساین کوي. کلوز به کوي، اوکې. اوس ګورئ رولر موجود دی، که الټ آر وهو رولر ګورئ ختم شو، رولر ختم. بیا الټ آر وهئ رولر بیرته راغی. نو دا خپل د خوښې شارټکټ کی موږ ورته جوړه کړه. یا راځو همغه د ټیبل د مرج خبره مو وکړه چې هغه شارټکټ کی نه لري. فایل ته راځو، اپشنز ته راځو، کسټمایز ریبن ته راځو، کیبورډ شارټکټس ته راځو، کسټمایز باندې کلیک کوو. دلته راځو اوس ټیبل پیدا کوو. لاندې په دې کې چې دی دا به سکرول ډاون کوي. ګورئ ټیبل ټولز لیاوټ ته به راشي، په دې کې دې خوا کمانډز ته به راشي. کمانډ ته چې راغلی تاسې به پیدا کوئ مرج. لاندې راځئ، دې کې به تاسې پیدا کوئ ټیبل مرج. ټیبل مرج سیل پیدا کړه، دې باندې به کلیک وکړئ ټیبل مرج سیلز. دلته به راشئ، دې ته به شارټکټ کی ورکړئ. مخکې مې درته ویل داسې شارټکټ کی چې هغه مخکې بل اپشن ته نه وي ورکول شوي، یعنې په دې کې موجوده نه وي. فرضاً زه ورته کنټرول ایم ورکوم، دلته کلیک به وکړئ کنټرول ایم، دا چې مخکې موجود دی نو زه به ورته ورکړم الټ ایم. الټ ایم ګورئ currently assigned to unassigned، مطلب دا کوم اپشن ته نه دی ورکول شوی. دا به اساین کلیک کوئ، کلوز به یې کوئ، اوکې به یې کوئ. اوس که چېرته تاسې ټیبل واخلئ، ټیبل مو واخیست، اوس غواړئ یو څو سیلونه چې دی مرج کوئ، دې ځای نه زه به راشم فرضاً د دې لیاوټ ته، او په دې کې چې دی زه ورته وایم چې ماته سلیکټ کړه کالم، دا مکمل کالم مو سلیکټ کړه. ګورئ دا مرج اپشن باندې چې کلیک کوو الټ ایم ورسره دلته شارټکټ کی راغی، الټ ایم چې وهو ګورئ دا مرج شو. نو دې طریقې سره موږ کولی شو چې هر یو کمانډ ته چې هغه شارټکټ کی ونه لري
کولی شو په همدغې طریقې سره ورته خپل د خوښې شارټکټ جوړ کړو او هغې نه استفاده وکړو. ګورئ که چېرته تاسې په وډ کې یو اپشن یا کمانډ ډېر استعمالوئ او هغه چې دی شارټکټ کي ونه لري، نو په همدغې طریقه ورته شارټکټ کي جوړه کړئ او استعمالوئ یې، نو ستاسو په کارونو کې به اسانتیا رامنځته کړي.